نظم داسې و چې د ارمان د قتلګاه تصویر مې ولید، د بیلتون پکې لښکر توره په لاس و، د غرور د نیشې اوج پکې احساس و، له مزله تر منزله باور مړ و، د رواج د بازار سخته دلتنګي وه، دا جواز د وخت د دور و خاني وه، هیله خوب د محبت و ارماني وه، لکه اور په دې دنیا تصویر مې ولید، د ارمان د قتلګاه تصویر مې ولید، د بیلتون پکې لښکر توره په لاس و، د غرور د نیشې اوج پکې احساس و. او خاموشي وه چې په نیم جهان خپریږي دوه خبرې، د ټول جهان جواب شو، څه زری زری ارمان لکه دریاب شو، چې د ژوند سره د مرګ د دود حساب شو. عجیبه وه د سزا تصویر مې ولید، د ارمان د قتلګاه تصویر مې ولید، د بیلتون پکې لښکر توره په لاس و، د غرور د نیشې اوج پکې احساس و. حادثې د مظلومیت په جهان وي، په سپرلیو چې د کاڼو باران راغی، او ما ته پوه نه شوم همدلته ارمان راغی. زمان صاحب تصویر اخله. حادثې د مظلومیت په جهان وي، په سپرلیو چې د کاڼو باران راغی، ما ته پوه نه شوم همدلته ارمان راغی. محبت دا د چا تصویر مې ولید، د ارمان د قتلګاه تصویر مې ولید، د بیلتون پکې لښکر توره په لاس و، د غرور د نیشې اوج پکې احساس و. د پیغور د زور او جبر قرباني وه، د نیمګړو ارمانو کیسې اوږدې وې. ښه ګوهره دا خو ستا د زمانې وې، تا به تل ویلې چې دا تصویر مې ولید، د ارمان د قتلګاه تصویر مې ولید، د بیلتون پکې لښکر توره په لاس و، د ځوانۍ د نشې اوج پکې احساس و. ډېره مننه د تاسو نه، ډېره مننه.